السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په نیو کې زه تاسو ته راخیمه چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپلو په عکسونو باندې ښایسته شاعریانې چې دي هغه ولګوئ. ملګرو تاسو غواړئ چې خپل عکسونه داسې جوړ کړئ چې په یې باندې تاسو ډېر خوندور او ښایسته مزدار شعرونه چې دي د پښتو یا اردو هغه ولګوئ. نو دغه ویډیو راسره تر اخره وګورئ. ویډیو سکپ کوئ مه، خو دې نه مخکې ایډوکیشن رس دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ او خوا کې د घंटी نشان هم کلیک کړئ چې زمونږ نه ویډیوز تاسو ته په وخت باندې د رسنیو ملګرو د لپاره به تاسو ته اپلیکیشن پکار وي. همدغه اپلیکیشن به تاسو ډسکرپشن یا کمنټس نه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله هم چې دغه اپلیکیشن تاسو په موبایل ته را ډاونلوډ کړئ د اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. اولنی دی رایټ پویټري یا سلیکټ پویټري، بیا که تاسو راشي سلیکټ ایمیج، مطلب اول خو به تاسو څه وکړئ کم تصویر چې تاسو غواړئ چې په هغې باندې تاسو شاعري ولګوئ نو سمپل هغه تصویر به تاسو سلیکټ کړئ. ټیک ده، دلته کې تاسو وګورئ چې کوم تصویر باندې اوس تاسو دغه پویټري کول غواړئ، دغه شاعري لګول غواړئ، سمپل هغه تصویر چې دی هغه تصویر تاسو سلیکټ کړئ. چې کوم تصویر ستاسو خوښ وي په هغې باندې تاسو شاعري لیکل غواړئ، شاعري پې کول غواړئ. ټیک ده، نو تاسو به څه وکئ ټولو نه اولنی اپشن تاسو راشئ خپل موبایل ګیلري ته. خپل موبایل ګیلري ته چې تاسو راغلئ بس هغه تصویر هغه عکس سلیکټ کئ کم باندې چې تاسو شاعري کول غواړئ. مثال په طور دا یو عکس دی، دا سلیکټ شو، دا به د دې زینګي نه تاسو بیا ریسایز کئ. ټیک ده، کم سایز کې ستاسو خوښ وي نو هغه سایز به یې تاسو څه کئ سلیکټ کئ. مطلب تاسو تصویر غټ وي، عکس تاسو غټ وي نو هغه به تاسو څه کئ د هغې سایز تاسو کم کئ. صحیح ده، او که کم وي نو هغې سایز به تاسو سیوا کئ. دا شو د دې ځای نه و دلته کې به سمپل کلیک وکړئ په دې جمع نشات دلته کې ولیکئ ایډ ټیکسټ، یو آپشن تاسو ته به ښکاري په هغې باندې به تاسو کومه شاعري کول غواړئ همهغه شاعري به تاسو ولیکئ. ډن یو آپشن تاسو ته ښکاري په دغه ډن باندې به تاسو سمپل کلیک وکړئ. اوس دلته کې تاسو وګورئ ټیکسټ کم کلر چې دی صحیح ده، چې کم کلر ستاسو خوښ وي سمپل همهغه کلر به تاسو څه کوئ هغه کلر به تاسو سلیکټ کړئ. دا وګورئ دلته کې به تاسو ته ښکاري ډن شو. دغه شانتې راسئ ټیکسټ کې نور تاسو بیا غواړئ بلر کول یې غواړئ یا نور دغه لیکنې کم انداز چې دی هغې کې تاسو ایډیټینګ کول غواړئ نو سمپل دغه ایډیټینګ به تاسو د دې ځایږي نه وکړئ. ټیک ده، دغه شان یو آپشن شو دلته کې رایټ پویټري، بل آپشن شو دې ځایږي نه به تاسو څه وکئ سمپل کومه شاعري چې ده هماغه شاعري به ولیکئ. دغه ډن آپشن باندې کلیک وکئ. ټیک ده، دا ستاسو شاعري چې کومه وه هغه تیاره شوه. دلته کې تاسو وګورئ کم لاین سپیس یا ټیکسټ وغیره چې دي هغه ټول تاسو دې ځایږي نه کولی شئ. فون سټایل مطلب د لیکلو کوم انداز چې دی هغه هم تاسو چینج کولی شئ. اول شاعري تاسو راواغستله بس راشئ دلته کې جمع نشان باندې کلیک وکئ. بیک ګراوند مطلب د شاعرۍ نه وروستو تاسو کوم تصویر لګول غواړئ سمپل خپل موبایل ګیلرۍ نه تاسو څه وکئ هغه تصویر هغه انځور راواخلئ کوم باندې چې تاسو دغه شاعري لیکل غواړئ. ټیک ده، اوس چې کوم تصویر وي ستاسو سمپل هغه تصویر به تاسو څه کوئ هغه تصویر به تاسو سلیکټ کئ. دا وګورئ تاسو تصویر سلیکټ شو. ټیک ده، دا به دې ځایږي نه ریسایز کئ کراپ وایي کئ. چې کراپ کئ نو دا شاعري دلته کې تاسو سره راغلله. دا وګورئ تاسو اوس شاعرۍ کې تاسو بل څه کول غواړئ یا خپل عکسونو باندې کوم فلټر یې لګول غواړئ ډېر ښایسته ښایسته فلټر هم شته دی پکې. دا وګورئ تاسو د دې ځایږي نه به تاسو دغه شانتې سیټ کئ. دلته کې به تاسو ښه واضحه ښکاري. دا به بیا تاسو سمپل له دې ځایږي نه تاسو خپل موبایل کې سیف یو آپشن راځي سیف وایي کئ. ټیک ده، چې سیف کئ نو دا به ستاسو ګیلري ته لاړ شي. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې دغه شانتې شاعرۍ له ښایسته ښایسته تصویران خپل جوړ کړئ. قدرمن دا نوې ویډیو امید لرم چې خوښه شوې به وي. که خوښه شوې وي لایک یې کئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.